زه ښه په نره زندګي کوم چې د پردیس مسافري کوم او دغه حالات ترې راله ولې پوښتې فدا صاحب دغه حالات ترې راله ولې پوښتې په ګرمه ځمکه زندګي کوم او چې ډېرې وګټم دا سوچ کوم بیا د هر چا سره سیالي کوم او زه کرني شکر په دې حال کوم دا چې د خپل رب بندګي کوم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم اوېس قرني امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به نن را سره په پروګرام کې ناستې کوي ډېر غټ شاعر خوږ ژبې شاعر بلال فدا سرحدي صاحب را سره ناست دی بلال فدا صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم السلام علیکم د هر څه نه وړاندې ټولو کتونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات چې په کومه سیمه هم یئ الله مو ژوندي لره اوېس قرني ستا نه بل ها مننه غټ شاعر نه یم البته د ادب د لارې یو چڼی یم او د وخت راکولو د موقع راکولو بل ها مننه فدا صاحب دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه دی دا خو داسې سوال دی چې د دې بلها ځوابونه کیدای شي البته په موجوده وخت شکر دی د الله کرم دی ښکلی ژوند مې تېرېږي روان دی او بس خپل ژوند کوو الحمدلله هر څنګه دی خو مجبوري د ژوند کول غواړي نو کوو یې الحمدلله فدا صاحب دا راته ووایه چې په کم اصنافو باندې مو ډېر زیات لیکل کړي دي په اصنافو لیک خبره کوو نو بیا به مې غزل چاربیته او نظم لوبه په دې به مې لیک کړی وي ښه کافي شوی دی البته که د عبور خبره کوئ نو بیا په ټول ادب عبور لرم په نثر هم لرم او په نظم هم لرم شکر دی په غزل مې د ټولو نه زیات کار کړی دی چاربیتې به مې دغه سیاسي د شوق دپاره لیکلي وي نظمونه مې ډېر زیات لیکلي دي او د ملګرو په امر مې لیکلي وي هغوی راته وي چې نظم ښکلی لیکي نو نظم لیکه نو نظمونه مې هغوی ته لیکلي البته خپله مینه د غزل سره لرم او جی بالکل تاسو صحیح وایي ځکه چې غزل نه مو ډېر ټایم ورکړی دی او غزل مو داسې غزل دی ماشاءالله چې ما اورېدلی دی ډېر خوږ غزل لیکي فدا صاحب دا راته ووایه چې چاپ اثار مو شته دی کتاب مو چاپ شوی دی شکر دی نشته دی او زه وایم چې موجوده وخت خو نشته دی وروستو مو راته اندازه نه کېږي چې چاپ به شي وجه دا ده چې زه لا ځان هغه مقام ته رسولم غواړم خو له هغه حساب ځان نه محسوسوم چې کوم ماته پکار دی نو انشاءالله چې داسې یو وخت راشي کتاب به ضرور چاپ کوم مینوالو راځئ چې د بلال فدا سرحدي صاحب نه کلام اورو سرحدي صاحب هغه یو کلام دی وختي مو وویل چې ماته مې کړه هغه غزل که مو راته ووایي نو ډېره زیاته به ښه وي مننه هغه به درته ووایم چې ستاسو زړه خوشحالېږي وایي دا ستا د نه لیدو واده وه ماته مې که دا ستا د نه لیدو واده وه ماته مې که بېګا مې زړه سره لانجه وه ماته مې که دا ستا د نه لیدو واده وه ماته مې که بېګا مې زړه سره لانجه وه ماته مې که د خدای په کار کې به یې کار ساتلو به دې کول د خدای په کار کې به یې کار ساتلو به دې کول زما په ذات کې آینه وه ماته مې که مننه او د حق اواز حق جذبه وه بیداره مې که د حق اواز حق جذبه وه بیداره مې که محتاجو شونډو ته تاله وه ماته مې که او د وخت غوښتنه وه چې وخاندمه ومې خاندل د وخت غوښتنه وه چې وخاندمه ومې خاندل اضطرابي شانتې روژه وه ماته مې که او مجنون احساس دا ستا تر دره پورې راوستمه مجنون احساس دا ستا تر دره پورې راوستمه قسم په رب زما توبه وه ماته مې که مننه او چې د خمارو سترګو جامو ومې څکلو چې د خمارو سترګو جامو ومې څکلو چې انګوري ترخه پیاله وه ماته مې که مننه بلاله پوی مې کړو د وخت په تمامي فلسفو د عقل بند دروازه وه ماته مې که مننه سرحدي صاحب که یو بل غزل مو ویلو او هغه هم هغه تمانچې والا مو ویلو نو ډېره به ښه وي ستاسو به ډېره زیاته مننې مننه د هغې نه مخکې یو دوه درې شعرونه درته ویم چې څه وسوسې او تلوسې مې زړه کې کاندې پښتو څه وسوسې او تلوسې مې زړه کې کاندې پښتو چې ما ته خاندې او که نه
ما پورې خاندې پښتو ستا له مړانې سبق د حوصلو اغستې هر څوک بورې په زامنو شولې میاندې پښتو او لکه شمله دې په سر جګه ګرځوم په فخر لکه شمله دې په سر جګه ګرځوم په فخر د ورکو سپکو د معیار د نظر لاندې پښتو مننه هغه ستاسو غوښتنه ده هغه درته پوره کوم چې یو د هجران دا تلوسه نه ده ډېر خوشی شي یو د هجران دا تلوسه نه ده ډېر خوشی شی دی بل بې جانانه شوګیره نه ده ډېر خوشی شی دی د غني خان کلام یې ولوستو پرې پوهه نه شو د غني خان کلام یې ولوستو پرې پوهه نه شو بیا یې ویل دا فلسفه نه ده ډېر خوشی شی دی مننه جانانه ومنه یقینو که مجنون بشمه جانانه ومنه یقینو که مجنون بشمه دا په وادو پسې واده نه ده ډېر خوشی شی دی مننه او دغه یو شعر پکې اضافت دی به هر حال ویمی چې یو په ګرمۍ کې دا روژه نه ده توبه وباسه بل د نسوارو دا نشه نه ده ډېر خوشی شی دی خدای دې خطا مکړه هلکه ګنې پوهه بشي خدای دې خطا مکړه هلکه ګنې پوهه بشي دا ستا په بډه تماچه نه ده ډېر خوشی شی دی مننه خدای دې خطا مکړه هلکه ګنې پوهه بشي دا ستا په بډه تماچه نه ده ډېر خوشی شی دی او هغه یې پوهه کړه غاوره یې کړه بد یې وکړل هغه یې پوهه کړه غاوره یې کړه بد یې وکړل فکر کوم دا آینه نه ده ډېر خوشی شی دی مننه او بلال رب دې خوشحالي په ژوند کې راولي خو بلال رب دې خوشحالي په ژوند کې راولي خو دا د غمونو سلسله نه ده ډېر خوشی شی دی مننه بلال رب دې خوشحالي په ژوند کې راولي خو دا د غمونو سلسله نه ده ډېر خوشی شی دی مننه ډېر ښکلی غزل بلال فدا صاحب عوام ته پیغام څه ورکوئ زه پیغامونه خو هغه خلک ورکوي چې د چا اواز اورېدی شي مونږ په داسې مقام یا په داسې پوړی ولاړ یو چې زمونږ اواز څوک هم نه اوري که څوک م اوري هم نو نظر انداز کوي مو زیات به هر حال د ستاسو غوښتنه ده اول خو د ستاسو مننه کوم او د ستاسو په شانتې ماشومان چې زه وینم زه ډېر زیات خوشحالیږم الله دې نور هم ډېر کړي الله دې وکړي چې زمونږ د پښتو سره زمونږ د ادب سره زمونږ د خپل کلتور او ثقافت سره مینه پیدا شي ځکه چې مونږ مجبور یو په نن وخت کې او حالات داسې جوړ دي چې مونږ دغه قدم نن نه وانخلو او تیز یې وانخلو نو مونږ پاتې کیږو او وروسته کیږو او د وخت سره تک ضروری دی او د وخت غوښتنه ده دغه چې مونږ دې خپل قدم تیز کو خپل لار دې وټاکو خپل معیار دې وټاکو په هغې دې ورشو او د عوام دپاره هیڅ پیغام نه لرم البته چې څوک ملګري مې اوري الله دې ژوندي لري او چې په کومه سیمه ژوند کوي د خوشحالو ژوند ورته غواړم دغه پیغام همیشه ورکوم چې د مینې او د محبت سره ژوند وکړئ د نفرت نه هیڅ نه جوړیږي د بغض حسد نه هیڅ نه جوړیږي هر سړی به خپله ګواهي ورکوي هر سړی به خپل ځواب ورکوي هر سړی به خپل قبر کې څملي باید چې د نورو د کارونو نه ګوتې وباسو او خپل کارونه وکړو خپله لاره ونیسو او خپل منزل ته خپل مرام او مقام ته ځان رسو هغه خلک چې کوم د بل په کار کې کار ساتي هغه خلک چې کوم بغض حسد او نفرتونه خپروي هغه خلک په دنیا کې ناکام دي هغه خلک په آخرت کې ناکام دي هغه خلک زمونږ په نظرونو کې هم ناکام دي هغه خلک کله هم نه دي کامیاب شوي او که کامیاب هم شي نو سره د بغض او د حسد کامیابیږي دا کامیابي نه ده کامیابي دا ده چې مونږ دې د مینې محبت سره ژوند وکړو د خپل راتلونکي نسل د خپل کل دې خیال وساتو هغوی ته داسې تربیت ورکو چې هغوی د خپل پښتو سره د خپل ثقافت سره د خپل ادب سره د خپل ادب نه خبر شي او د دې په لاره باندې روان شي او بل به دا خبره مونږ وکړو همیشه دپاره زه ګورم زمونږ ملګري زمونږ کسان دوی ډېره مینه لري خو دوی هڅه هغه کوشش هغسې نه کوي چې څنګه دوی ته پکار دی باید چې دوی هغسې کوشش وکړي هر ملګري ته کتاب لوستل پکار دی هر ملګري ته کتاب لیکل پکار دی د کتاب دپاره زه هیڅ وخت ټاکل نه غواړم که مشران یې ټاکي چې دا کتاب دی په دې وخت کې چاپ شي زه یې نه ټاکم زه وایم چې کتاب لیکل دي چې نن یې لیکلی شي نن یې ولیکه دا د پښتو
خدمت دی دا د ادب خدمت دی او باید چې مونږ یې ولیکو او د سوشل میډیا د دغه خلکو مننه کوم او د دغه لړۍ بلها مننه کوم دا د تل دوامدار وي د سوشل میډیا مونږ ته ډېرې خبرې اسانه کې ډېر ورک ستوري را پیدا کړو ډېر چې کوم پوینټونه و هغه مونږ راوچت کړي دي او مونږ لګیا یو په هغې باندې کار هم کوو نو زه د دوی هم مننه کوم او ستاسو یو ځل بیا مننه کوم ښاد اوسئ او ښه ژوند درته غواړم او په راتلونکي وخت کې زه خو مسافر یم خو البته چې کله بیا ملاقات کیږي نو د دې نه دې لا کامیاب غواړم. ګرانو مینوالو دا و بلال فدا سرحدي صاحب چې کلامونه مو ترې واورېده ډېر ښکلی کلام لیکي ډېر ښکلی د نورو خوندور ویډیوګانو د مرکو دپاره زما پیج اوېس قرني بن نواز او زما چینل قرني ټي وي تاسو ضرور سبسکرایب کړئ. لوی الله پامان.